جادوګر پسې چې کوم خلک ځي ما په عامو درسونو کې دا فایده ذکر کړې ده خو دلته اکثر نوي ملګري دي موږ دا فایده ذکر کړې وه چې جادوګر له چې کوم خلک ځي نو دا په څو قسمه دي دا په 3 قسمه دي یو هغه دی او دا تقسیم د حدیثونو په رڼا کې دی ګورې یو سړی دی د جادوګر خواله لاړ د کوډګر خواله لاړ او د هغه دا خبره ومنله او یقین یې پرې وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فتوا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانه ده من اتی کاهنا او عرافا څوک چې لاړ په نجومي پسې نجومي د ستورو کې چې ګوري او قسمتونه معلوموي یا لاسونو د کرښې ګوري بعض د لاسونو د کرښې ګوري که لاسونو د کرښو ته وګوري او بس صحیح ده او را روان یو څو کاله به په تا باندې مصیبتونه ډېري او بیا به ښه شي 15 کاله بعد به ښه شي او څوک په توتیانو قسمت معلوموي او څوک په سر څوک په خاورو کې کرښې راکاږي څوک چې په دې خلکو پسې ځي او په کوډګرو پسې ځي دا نصیحت زموږ د پښتنو لپاره ډېر اهم دی ځکه چې پښتنو کې دا بیماري ډېره ده ګورئ یاد کوي دا خبره کم سړی چې کوډګرو له ځي کم سړی چې پالګرو له ځي کم سړی چې په نجومیانو پسې ځي کم سړی چې په جادوګرانو پسې ځي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فصدقه او د دې دا خبره رښتینې وګڼله چې او دې چې سوی دا رښتیا دي فقد کفر بما انزل على محمد صلی الله علیه وسلم نو دې د هغه قرآن نه منکر شو کوم قرآن چې په پیغمبر رالیږلی شوی دی او د قرآن نه چې منکر شي دی څه شي کافر شي نو دا سړی کافر شو ولې کافر شو ځکه چې دې قرآن کې خو الله دا ویلي دي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله زمکه او اسمانونو کې چې څوک دي په دې کې د هیڅ چا سره غیب نشتی علم الغیب سوی د چا نه د الله نه نو دې چې کله په کوډګر پسې ورغی او په پالګر پسې ورغی او په نجومي پسې نو هلته د هغه په خبرو یقین وکړو چې او مستقبل کې به دا کېږي مستقبل کې به بیماریانې راځي دا مصیبت به راځي مطلب دا شو چې دې دا مني چې د ده سره علم الغیب شتي نو الله خبره یې رد کړه که نه نو چې الله خبره یې رد کړه نو په قرآن باندې کافر شو دا اولنی قسم شو دویم قسم زه به درس په اخره کې دا تپوس کوم ګوره دویم قسم هغه دی لاړ په کوډګر پسې لاړ په جادوګر پسې لاړ په پالګر پسې لاړ په نجومي پسې وایي زه منه زه د دا خبرې نه منم خو صرف هسې ورځمه ننداره کومه تپوس کومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کوم سړی چې لاړ په داسې کس پسې مني نه ګورئ چې ومنه خو د اسلام نه وځي دا سړی مني نه لم تقبل له صلاة 40 لیله الله به د دې سړي 40 ورځې لمونځ نه قبلوي صرف ګوره دا د نندارې دا سزا ده ګورې چې زه هسې ځمه 40 ورځې به د دې انسان لمونځ نه قبلېږي دریم کس هغه دی عالم دی داعي دی په عقیده باندې پوهه دی په اسلام باندې مضبوط دی هغه وایي زه د کوډګرو خواله ځم زه د جادوګرو خواله ځمه د دوی حقیقت راښکاره کومه نو د ده تله څه دي دا جایز دي ولې ځکه چې هلته هغه په خپله عقیده کې مضبوط دی هغه ګډوډ کېدی نه شي او هغه دې دپاره ځي چې حقیقت راښکاره کړي نو دا قسمه تګ د جادوګرو خواته د علماو دپاره او د دعاتو دپاره څه دي جایز دي دلته بله خبره درته ذکر کړمه دې جادوګرانو کوډګرو باقاعده چینلې کول او کړي دي او په هغه چینلو باندې ما په خپل هغه چینلې کتلي دي هغې ته ټلیفون کېږي نو یو پیر ما د دوی یو پروګرام کتو هسې ما کتو مې چې دوی د خزعبلات څه دي ویې ګورو نو هغه سړی ناست دی په کراچۍ کې پروګرام د کراچۍ نه نشر کېږي او یو کس ورته د جدې نه ټلیفون وکړو ما ته وایي دا دا مشکل دی ما ته دا دا مصیبت دی او دا څنګه ده هغه ورته ته صادر راواله او دا صادر په لاس کې ونیسه اوس وګوره څو دی هغه وایي 2 میټره دی اوس یې راغونډ کړه راغونډې کړه اوس یې کولاو کړه څو دی 1.5 میټر دی او دا ټول د دې کوډګرو جادوګرانو قصې دي دا قسمه چینلې که ته حرام دي دې ته خو کولاو کوي ګورې دا قسمه چینلې که ته څه دي حرام دي ته چې جادوګر خواله ځې وایي زه تلی نه یم دا چینل که ته هم داسې دي چې ته یې خواله ورغلی نو ډېر د خپلې عقیدې خیال وکړئ زما او تا سره ګورئ اهم شی هغه د عقیده ده